البته یو کار به موږ ترسره کړي چې دا ډېر غیر معمول ده او عام انسانان یې نشي کولی چې هغه په جوش و غوړو کې لاس چټول دي لاس څه حتی په خولو کې اچوي غرغړه کوي او مخ پې مینځي. خان بابا چې شی دی که نه خو دلته مخې ته هېڅوک نه شي ورتلی که هغه خان بابا وي که بل څوک وي. فایټ لوبه کې تقریبا ما 11 لوبې کړي دي تر اوسه پورې کوم بخت نه لرم. 100 کیلو وزن 50 کیلو پاس په هغه باندې اچوي او 50 کیلو هم دی په خپلو غاښونو باندې اوچتوي. 15 درجانې چهارمغزه دي دا به دی په تندي باندې ماتوي. UFC نړیوال سازمان کې زه باید چې لوبې وکړم پوه شي او هغې ته زه باید چې ځان ورسوم خو داسې دی چې اوس وخت کې ډېر زیات اتصال ضعیفه ده. تقریبا زما 19 کاله عمر دی. دوه اویا وزن مې دا که عارف پیدا هم شي هغه عارف زما پیدا کېږي چې هغه ما نه خبر نه شي څوک خبر شي ما سره په اسانه څوک لوبه نه کوي. بعد نیم ټیم کې ما ډېرې لوبې کړي دي په دوه لوبو کې ما بیا په یو هلک باندې لاسونه مات کړي دوه هلکانو باندې یو مې په لغمان کې مات کړی یو مې په ننګرهار کې مات کړی نو هغه ځي ته ما لوبې ته وړي شي هغه چیلنجي وي او دغه وي نور په اسانه باندې ما لوبې ته نه وباسي نو زه غواړم چې داسې غټې غټې لوبې وکړم پوه شي. ماشاءالله جاوید افغان خو زه پوره باوري یم چې دی که چېرې په فری فایټ کې کو تمرینو کې یو لږ کور ورسره وشي دی به یو ډېرې غټ سازمانو کې به لوبې وکړي غټ ځای ته به ورسېږي او ځکه جاوید افغان قدرتي ډېرې ځانګړتیاوې لري چې دی په سرو غړیو مخ مینځي او بله دی موټر کش کولی شي د غوښ په ذریعه باندې او داسې ډېر غټ زیات وزن پورته کولی شي. بالاخره دی فزیک کې ډېر قوي دی فزیک کې ډېر قوي دی او هډوکی چې دی د بدن هډوکی دی ډېر زیات قوي دی. جاوید خپل د غریبۍ وجې دی د سوشل میډیا ته رسیدګي نشي کولی د خپل کور مصرف په غوړه دی او د ډېر خلک چې ځون ته یې چې زه د نړۍ طاقتور انسان یم لکه منصب دی خبرې یا خان بابا چې شی دی که نه خو دلته مخې ته هېڅوک نشي ورتلی که هغه خان بابا وي که بل څوک وي خو دی ډېر طاقت لري که چېرته د سره کار وشي. فایټ کې په ولاړه لوبه ډېره تیز کولی شم او همدغسې سرمیشن کولی شم د کوډي ډېره زر وخم پوه شي نو په دې خاطر باندې مونږ استادان ډېر خوښوي. په ننګرهار کې ما لوبې کړي استادان لرمه دلته مونږ پسې د کور مصارف ته چې زه تمرین وکړم هغه بیت مصرف غواړي نو مصرف پسې چې زه بېرته خوراک ونه کړم تمرین پسې نو زه یو ځای ته ځان نشم رسولی نو غریبي ډېره زیاته ده نو اوس هم فی الحال همدغلته زه خپل د نمبۍ کار کوم همدې کې مصروف یم نو بیا همدغلته دومره وخت پیدا کړم چې دلته د کیون لوبو ته زه ځان راورسوم. لیدونکو ما او جاوید افغان بازار ته راوتي یو دلته ځو یو نمایش به موږ ته البته یو کار به موږ ترسره کړي چې دا ډېر غیر معمول ده او عام انسانان یې نشي کولی چې هغه په جوش و غوړو کې لاس چټول دي لاس څه حتی په خولو کې اچوي غرغړه کوي او مخ پې مینځي. موږ به لاړ سو جاوید افغان به موږ ته د ټولو خلکو په مخ کې دا نمایش ترسره کړي. تقریبا دا خو یو نیم کال کېږي چې ما هم دغه کار شروع کړی ده او مخکې به پکې زه سوځېدم داسې هم نه چې زه نه سوځېدم مخکې به ځم لږ جوبلېدم پکې اوبه ورسره مفته یم دغه ګرم غوړي ما ته داسې ښکاري لکه یو اوبه مثال باندې پوه شي نو دومره حد ته پکې باوري یم چې خپل مخ ولاس هم پرېمینځم او بېرته مسینه باندې م واړم دومره حد ته په ځان باندې باوري یم. دا کار تاسې په تمرین سره کړی ده او که
د کوچنیوالي شي همداسې نه دا خو دغه تقریبا 2-3 کاله کېږي تمرین پورې دی پورې کماره نه لري تمرین او دا خو دا 2-3 کاله کېږي ما خپل هم دغه کار کولو بیا هم پکې لاس وخلو لاس مخ وخلو نو همداسې خولې سره عادت شم خولې نو همداسې مخ سره عادت شم خو دا ریا مختیمه کولی شم چې د ګرمو خوړو سره مخ ولاسونه ومینځم چې په ګرمو غوړی باندې خپل مخ مینځي ډېر ښه جاوید ډېر ښه جاویده لیدونکو تاسې ولیدل چې په جوش او غوړو باندې ما خلاص پرېمینځل لاسونه یې پرېمینځل مخ یې پرېمینځل او دا ډېر تعجب خبره ده دا په میلیونونو کسانو چېرته که دا ځانګړنه ولري البته دا شی اکتسابي ده دا شی د په تمرین کوي کومه چشمبندي نه ده جادو نه ده بل شی نه ده دی نور هم ډېر طبیعي قدرت لري نو دې وجې نه دلته ټول خلک شاوخوا حاضر دي او ټولو خلکو په حضور کې دا کار ترسره کړو لیدونکو دلته د خلکو لخوا ډېر استقبال وسولو او موږ اوس روان یو سټیډیم خواته هلته به نور نمایشات هم ترسره کړي جاوید جان چې د موټر کشول دي په خولو باندې رینجر یا هم د ټکچر او دلته د خلکو ډېر تود هرکلی وسولو خلک د دې تشویق لپاره زینو کې ولاړ دي او ورسره سړک په سر باندې دلته خلک راغلي دي تاسې کولی سئ وګورئ انشاءالله پاڼه هم خوښه کړئ یوټیوب چینل مې هم لایک کړئ سبسکرایب کړئ او زموږ دا ویډیو شیر کړئ تر څو په نړۍ کې خپره سي تر څو دا جاوید افغان استعداد نړیواله تر ښکاره سي موږ الحمدلله دا ډول استعدادونه لرو جاوید جان دا ټکټر تاسې کشویه د تخمیني وزن څومره د مخکې مو کړی ده نه هم ده کړی دې نه مخکې مې هم کړي نور حرکتونه مې هم کړي دا رینجرې شوې همدغسې وړې موټرې شوې خو اوس راځو ټکټر ته دغه ټکټر به هم ټرای کړو دغه مینوال راغلي د دې دپاره به دغه ویډیو کړو ټکټر به متکش کړو انشاءالله موږ امارت نه دا رقم ته ځوانان په دې باندې فخر کوي او موږ به انشاءالله خپل کوششونه ورته کوو همکارۍ به ورته کوو ځکه نړیوال ته موږ دا ښیو افغانان هر رقم ته کوشش کولی شي چې څه وغواړي او پهلواني کولی شي یعنې نور دې شیانو ته موږ انشاءالله ډېر متوجه یو
او دا به کوو. زمینه سازي ورته کوئ؟ بالکل زمینه سازي به ورته کوو او تشویق کوو به هم او نور کوششونه به ورته کوو. ډېره مننه کاري خیر دی. جاوید جان دا خو به دې خامخا ځامې غاښونه دې نه خوږېږي؟ نه بس اوس ورسره مخته یم انشاءالله او دومره په ځان باندې باور لرم چې دغسې د دې نه غټ غټ کارونه وکړم د افغانستان دپاره نوې نوې بریاګانې راوړم. ډېره ښه. او بل زما اورېدونکو نه دغه هیله ده دغه کارونه چې کوئ خپل مونځ او دس په ټیم کوئ. دا نه چې زه جادو لرم یا دشمبندي لرم یا کم دم لرم، بس خپل مونځ او دس کوم، خپل د خدای رحمت په ما باندې شوی دی او دغه کارونه زه کوم. هر کار ته چې زه لاس واچوم هغه ماته اسانېږي، هغه کار زه کولی شم. نو هیله مې تاسو نه دا ده چې د خپل مور او پلار خدمت وکړئ او خپل مونځ او دس په ټیم وکړئ، خدای یادوئ. نو انشاءالله زما نو تاسو ته غټې غټې بریاګانې خدای پاک تاسو درکړي. او ډېره مننه. او بل دا هغه کسانو ته چې مثلا هغوی جعلي شیان جوړوي، فیک شیان جوړوي او موټر کش کوي او ورته ودرېږه، هغو ته پیغام څه لرئ؟ چیلنج ورکوئ څنګه؟ هغې ته خو مې دغه چیلنج ده که چېرته یې ویډیو جوړول غواړئ لکه داسې ګرمو غوړو باندې مخ مینځل غواړئ یا موټر کش کول غواړئ، دغسې د مینوالو په وړاندې یو ویډیو جوړه کړئ، عملي کار وکړئ، را میدان ته شئ، ما سره ویډیو کوي. که چېرته دې کې ماتې راکړه زه بیا منم چې واقعیت تاسو پهلوانان یئ او نه زه چیلنج میلنج چاته نه ورکوم. خو په دې خاطر که بیا هم څوک د راجالي مالي خلک چې دي دوی که بیا چېرته چیلنج غواړي نو را دي چې ما سره دا ویډیو کړي نو زه بیا منم چې واقعیت دوی پهلوانان دي. جاوید جان اوس کوم نمایش ترسره کوو؟ بس اوس به دغه چارماغ پاتې دی، دغه چارماغ نمایش به مو وړاندې کړو چې مینهوال یې وګوري. او دا تاسې په څه شي ماتوئ؟ دا د تندي په دریا باندې ماتو، په تندي باندې ماتو. کیدای شي دا خولۍ دې ایسته کړې او دا خولۍ به مې ایسته کړو. او دا همداسې لږ لوڅ کسې لیدونکي ووینځي لاندې چې ټیټ کړي نه یې. دغه ده ساده ټوټه ده. تاسې ولیدله دا ساده ټوټه ده، د دې وړتیا لري چې دا کلک چارمغ په تندي باندې مات کړي. البته یو هم نه دي، دوه هم نه دي، درې هم نه دي، حدودا 13 دانې دي نه؟ 15 دانې چارمغز دي، دا به دی په تندي باندې ماتوي او دا چیر هم د همدې په خاطر د باندې ایسته کړله چې تاسې ووینئ چې د تندي هغه تکې دي لاندې کومه وسپنې ډبره نه ده کارولې چې دی په هغو باندې نامات، بلکې بېرته د خپله پټه تړي او دی په دې نمایش باندې پیل وکړي. لیدونکو دلته کسان هم راجمع دي او تاسې ولیدل چې دا چارمغز یې په خپل سر باندې مات کړلو. تاسې که نه ټولو ولیدل؟ دروغ چغ به نه ولو، طبیعي نمایش ولو. که ډېر ښه څه وینا لرې تندی خو به ډېر نه وي خوږ؟ نه شکر د تندی ښه روغ جوړ ده. هغه شی خو به خامخا راځي نو لږ به زخمي کېږي، نور ډېر درد خو به دې احساس نه کوي. نه نه بالکل روغ جوړ او تاسو لپاره عادي دي؟ او بالکل دا تمرین مو زیات کړی دی؟ ډېر یو عادي کار ده پوه شئ. دا خو یو ځل نه ده، څو څو ځل مې مات کړي دي انشاءالله. په دومره په ځان باور لرو چې د دې نه غټ غټ شیان مات کړو پوه شئ. دلته دا میز هم دومره قوي نه ولو، دې له وجې ډېر چارمغز ولو وپرېدلو، وغورځېدلو ډېر، نو مات سولو تقریبا 10-12 دانې مات سوي، نو ډېر پاتې نه سولو که نه تر 140 پورې دا کولی شي همزمان په خپل تندي باندې دا چارمغز مات کړي. اوس به لاړ سو، موږ جاوید استاد به په خپلو غاښونو باندې 50 کیلویي یا اومنۍ بوجۍ په خپلو غاښونو باندې پورته کړي او ورسره که ممکن او ممکن یوه بوجۍ بله هم په خپل څټ کېږدي چې مجموع کې 100 کیلو یا 14 منه راځي او دا دی په خپلو غاښونو باندې پورته کوي. هغه نمایش به هم وګورو، موږ سره پاتې سئ. جاوید افغان اوس 100 کیلو وزن 50 کیلو پاس په هغه باندې اچوي او 50 کیلو هم دی په خپلو غاښونو باندې اوچتوي. تقریبا 7 منه په خپلو غاښونو اوچتوي او 7 منه هم په خپلو اوږو ورچوي. حدودا شاید 15-20 ثانیو پورې تاسو دا بوجۍ ساتلې وي. او بالکل له دې نه درانه وزنو ته هم تاسو تصمیم لرئ؟ بس کوشش کوم چې د افغانستان لپاره نوې بریاګانې راوړم او د دې نه غټو غټو وزنونو ته هم لاس واچوم
او په ان شاء الله په ځان باندې باور لرم. په دا پاور لفټینګ کې دغه وزن اوچتولو کې تر څومره وزن تا پورته کړی دی؟ همدې تقریبا د 100 کیلو نه بره ما وزن چې کړی و، خو کوشش وکړم چې زه تمرین وکړم، ځان جوړ کړم، نو زه د دې نه غټ کارونه هم ترسره کولی شم. تر 1.5 کیلو وزن پورې زه په دې وخت کې ځان باندې باور لرم چې زه یې پورته کړم. خپله ډېر شوق چې د فایټ سره لرم او غواړم چې فایټ لوبو ته ووځم. خو په افغانستان کې چې فایټ لوبو ته زه وځم، په ننګرهار کې، لغمان کې، کونړ کې، دې ځایونو کې مې لوبې کړي دي، او تر اوسه پورې په پکتیا کې معرف نه پیدا کېږي چې زه فایټ لوبې ورسره وکړم. که تاسې غواړئ دا ډول لوبغاړي، دا ډول استعدادونه تشویق کړئ، نو دا ویډیو هم شیر کړئ، له ملګرو سره تشویق یې هم کړئ. نو که تاسې په هره برخه کې له ده سره همکاري کولی سئ، خپله همکاري مه سپموئ. او سره زما د فیسبوک پاڼه هم خوښه کړئ، یوټیوب چینل مې هم لایک کړئ، سبسکرایب کړئ، او زموږ دا ویډیو شیر کړئ تر څو په نړۍ کې خپره سي، تر څو دا جاوید افغان استعداد نړیوالو ته ورښکاره سي. موږ الحمدلله دا ډول استعدادونه لرو، او دا باید همداسې پاتې نه سي، دا باید رشد ورته ورکړل سي. د ده لپاره باید ډېر تبلیغات وسي، د ده باید پروموشن وسي، تر څو په راتلونکي کې دی په خپلو پښو ودرېږي، دا ورزش چې دی عاید هم ولري، او ورسره د افغانستان ښه استازولي هم وکړي. ورسره دی په MMA کې ډېر ښه ریکارډ لري. د دې ریکارډ په اساس باندې هیله مو له ورزشکارانو او هغه کسان چې په فایټینګ کې د افغانستان په داخل کې فایټینګ سازمانونو کې دوی مسؤلین دي او کار کوي، دا ډول استعدادونو ته تاسې باید وخت ورکړئ او ده ته چانس ورکړئ، موقع ورکړئ. دی طبیعي قدرت ډېر زیات د باخت نه لري، ډېر ښه ریکارډ لري. بس د موږ صفحه هم در سره لایک کړئ او دا ویډیو هم شیر کړئ تر څو تر نړیوالو ورسیږي چې موږ ماشاءالله دا ډول استعدادونه لرو. تر بیا هم په الله سپارم.